نه تاسو ته خو به زه معلومې بوی زما نو ما نه قبلې که نه ما ته پته نه چې لاړ شي چل به کوي نو بس لا به مې مړه کړې لا به چرسې وکړو نو چې دومره تا ته پته چې زما خاندان دومره خطرناک خاندان دی دومره پښتانه دومره مطلب سړی بیا وجني پرېږدي نه نو ولې دومره غلط قدم وچتو بیا خاص د پنجابي سره نو بس انسان مجبور و بس زه میسج ورکوم چې زما په شانته مه دوکه کېږي ځان هوښیار کړي نن سبا ټولې دوکې دي په موبایل باندې مې خبرې کولې بس ها نو په موبایل باندې خبرې کولې او نو ته په اردو پوهېدې ها ولې نه پوهېدم ها ما ته وی بس راځه زه به دې ښه خوشحاله ساتم ها بس کله به یې څه وي کله به یې څه وي نو بس زه مجبوره شوم ته دومره به کم خوازي بس کوم خوا وځم بس خدای مې اسرا دې کوم خدای سره دی خپل کور والا سره رابطه شوې ده نه نه شوی رابطه نه کوي نه نه ولې نو بس نه مې پرېږدي نو رابطه به څه څنګه کوو نو ته دره تو څه وې درته وي کله به یې وي ګاډي مې دی او دا مې دی خو به یې راله هر څه کول بس میاشت پس وتښتېد هغه هم د کرۍ په کور کې اوسېده چې زه راوستم خلک تا واده نه مخکې د څه سره رالېږلي وو یاره موبایل او ګوتمه وه داسې سره ګوتمه وه ها ها نور شو پیسې بس به یې پیسې به یې رالېږلي ها نه چې دلته چې ته رالې دلته او دغه ماحول دی ولودو ستاسو نکاح شوې وه او نکاح شوې وه نهه پورې نهمه پورې سکول یې ها دومره تعلیم باوجود مطلب ته دومره یو غلط قدم اوچت کو اوس به کم خوازي بس چې چېرته لاړم بس زما دغه څه ځای نشته ځای نشته بس موبایلونه ډېر لرې ورته بس موبایلونه مه رالې جینکو لپاره بالکل موبایل ښه دی بس دغه په خپل کار باندې اوس ستومانه بالکل ډېره زیاته ستومانه څوک درته زیات یادېږي مطلب خپله مور ستاسو به کلي ستاسو به خانداني خاندان کې ستا مور او پلار تاسو وروڼه څومره خاص سترګې ښکته کړې هغوی یې ستا سره د سترګو د لګېدو پرې نه ښودو داسې کار دا ستا د کېدو کار و بس نه د کېدو خو بس شوی لکه اوس په بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ قدرمندو عادي خانم تاسو ګورئ سباون ټي وي قدرمندو دا وخت حاضر یم ټیکسلا کې او د یو داسې خورجانې سره دې سره چې کوم دلته زیاتې شوی دی او خو زه به دغه خویندو ته صرف یو خبره کوم څومره چې زما دغه خویندې پښتني خویندې دي چې دوکه کېږئ ما ولې چې تاسو په موبایل باندې څوک تاسو ته رابطه کې ټلیفونونه کوي او ډېر مطلب شنه باغونو ته وښي بیا سره دوکې کوي نو دا خو دلته یو پنجابي و چې دې خور سره دوکه کړې اوس تښتېدلې په ټلیفون په ذریعه باندې دا راغوښتې وه اوس د کوم چې خورې ولې داسې غلط کار کوه السلام علیکم وعلیکم السلام ور څنګه خیر خیر جوړ خیر دی دا راته ووایه د یو واده هم څومره ټایم وشو ډېره میاشتې کېږي یو میاشت کېږي خاوند مطلب شروعات مطلب تعلق څنګه جوړ شوی په موبایل باندې مې خبرې کولې بس ها نو په موبایل باندې خبرې کولې او نو ته په اردو پوهېدې ها ولې نه پوهېدم ها خاوند به درته څه وایي چې په موبایل به درته څه وایي مطلب تا سره بیا واده کوو ته د کور نه پسې مطلب کور دې پسې پرېښود رایل پسې نو خاوند به ته مطلب څه شي دماغونه ښودو بس دا ما ته وی بس راځه زه به دې ښه خوشحاله ساتم ها بس کله به یې څه وي کله به یې څه وي نو بس زه مجبوره شوم ته دومره مجبور چې تا یو سړي ټلیفون کوو څه مطلب په څه داسې مجبور اوسې دل رالېږلي وي موبایل یې راغستی و چې ته مطلب دغه ډایرکټ هغه مطلب خپل کور پرېښود او دلته رالې موبایل یې رالېږلی وه په موبایل باندې رابطه شوې وه ها ښه طلاق یې درکړو که نه وتښتېدل نه وتښتېدو وتښتېدو اوس تا واپس مطلب خپل کور به دې قبوله کړي واپس به لاړه شي نه مې قابلوي څه به کوې که لاړې نو څه کوي وجنې دي نو بس وجنې به مې ښوده قدرمندو زه دغه خویندو ته وایم چې کم از کم نن سبا په دې موبایلو باندې ډېر زیات وایي ته د ما خوښه زه ستا خوښه یم قسم دی که خوښه مه ښایي د څه د مفاد د خپل مقصد دپاره دغه ټلیفونونه یو بل ته کوي یو دغه کوي یرته پلان کېږي که ته ډېره خوښه یې ته ما خوښې د واده نه مخکې هغه شنه باغونه دي خو وروسته زه تاسو ته یو درخواست کوم چې لکه دغه څیز مه کوو چې بیا د دې په شان ستومانې او اوس به کم خوځې بس کوم خوا وځم بس خدای مې اسرا دې کوم سره دی خپل کور والا سره رابطه شوې ده نه نه شوی رابطه نه کوي نه نه ولې نو بس نه مې پرېږدي نو رابطه به څه څنګه کوو ته دومره کم عقل وي چې ته دومره غلط غټ قدم و چې دومره غلط کار دی کوو دلته راتلې ته پته نه وه هم په دې مطلب دومره پښتون نو چې تا دغه سره واده دلته کړی وې نو بس ولې نو بس ما پرې ده به ته څه وې په دې پنجابي به ته څه وې دره تو وې څه وې درته وې
کله به یې وي ګاډي مې دي او دا مې دي خو به یې راله هر څه کول او بس میاشت پسه تښتېد هغه هم د کرۍ په کور کې اوسېده چې زه راوستم خلک تاسو مې ما د مخکې دی چې زما ګاډي زما پلانکې ده او کور څه چې کور مې خپل دی او کور مې خپل دی او هغه هم د کرۍ ها اوسېده د کرۍ په کور د کرۍ په کور کې لکه دومره غټه دوکه واده نه مخکې د څه سره رالېږلي وو یاره موبایل او ګوتمه وه داسې شي سره ګوتمه وه ها نور شو پیسې بس به یې رالېږلي پیسې به یې رالېږلې نه دلته چې ته رالې دلته او دغه ماحول دی ولیدو ستاسو نکاح شوې وه او نکاح شوې وه نهمه پورې نهمه پورې سکول یې دومره تعلیم باوجود مطلب ته دومره یو غلط قدم اوچت کو اوس به کم خوځې بس چې چېرته لاړم بس زما دغه څه ځای نشته ځای نشته دارالعمان ته دې بوځو کوم دی چې یتیمانان به دغه پاتې کېږي هلته ځم نه زه خو هم چې یو کار وکړو مطلب تاسو مال نمبر راکړې د کور ستاسو د ورور مور پلار نو یې سره به زه رابطه وکړم نو ښه نه ده ما موبایل مات کړی موبایل دې مات کړی دی د څه وجې بس د دې خبرې په وجه مې مات کړی هغوی به تا واپس چې نه تاسو ته خو به ځای معلومې بوی زما ما نه قبلې که نه ما ته پته نه چې لاړو شي چل به کوي نو بس لا به مې مړه کړې لا به چرسې وکړو نو چې دومره تا ته پته چې زما خاندان دومره خطرناک خاندان دی دومره پښتانه دومره مطلب سړی بیا وجني پرېږدي نه نو ولې دومره غلط قدم وچتو بیا خاص د پنجابي سره نو بس انسان مجبوره و بس زه مجبوره شوم میسج ورکوم چې زما په شانته مه دوکه کېږې ځان هوښیار کړې نن سبا ټولې دوکې دي دا پنجابي سره څنګه میلاو شوی رابطه څنګه شوې وه بس په موبایل شو داسې سوم دغه نو تا سره موبایل و که نه د کور موبایل ما سره موبایل کور قدرمندو زه دغه خویندو ته یو وارې بیا وایم چې د چا په موبایل د چا په خبر دوکه نه شي که نه دې خوراکې دا حال به مې دا اوس نه پورته شلی شي نه دا پلار قبلې نه رونې قبلې او که دا لاړه نو دې څه حال به دې به مرګ خالي دا خو انشاءالله زه کوشش کوم چې دا دوی د مور او پلار سره کانټیکټ او رابطه وکړم واپس هلته بوځم که بیا مو نه شوه نو بیا به دارالعمان چې کوم دی هلته به بوځم او ډېر خلک بیا په کمنټسو کې څوک څه وایي څوک څه وایي خو لکه ورور مې زه ټول ته بیا یو درخواست کوم چې مهرباني وکړي د دې موبایل غلط استعمال نه نن به د دې دا حال دی خور اخر به څه ول غواړي بس دغه وایو چې بس مهرباني وکړئ تاسو موبایلونه ډېر لرې ورځئ بس موبایلونه مه رالې جنکو لپاره بالکل موبایل ښه دی بس دغه په خپل کار باندې اوس ستومانې بالکل ډېره زیاته ستومانې څوک درته زیات یادېږي مطلب خپله مور دې یادېږي ډېره د هغې سره هم ټول ګوره زه ته وایم چې لکه دا ټیک دی خو یو قدم غلط اوچت کړی دی خو دومره ګوره تا سره به څومره شاته تړلی خلک وي ستاسو به ګاونډ وي ستاسو به کلي ستاسو به خاندان وي خاندان کې ستا مور او پلار تاسو وروڼو له څومره خاص سترګې ښکته کړې هغوی ستا سره د سترګو د لګېدو پرې نه ښودو داسې کار دا ستا د کېدو کار و بس نه د کېدو خو بس شوی لکه اوس پکې څو مندو زما به هم دغه کار چې دغلته یو ملګري رابطه کړې وه چې راشي دغسې زه رالم ټکسله نو دغه خور به انشاءالله د دې پوره کوشش کوو چې دا خپل وارثاو ته ستومنه ده زه خویندې ته وفیره بیا وایم چې د چا په موبایل د چا په نمبرو دوکه کېږئ ما زما د قسم په خدای که څوک چاله سم ورکوي او ډېر بد دي کړي خور چې ته راغلی بیا دا مطلب پښتونخوا نه پنجاب ته راغلی نو ډېر غلط قدر دې وجود کړی دی انشاءالله زه به کوشش کوم چې دا خپل وارثاو ته ورسوم اوس به درنه واخلم د عزت ښه ده او بس د لوی الله په امان